دا یو سوال رور کړی دا اولنی سوال چې آیا د شوال دا شپږ روجي چې دي دا پرله پسې نیوه غواړي که نه دا جدا جدا هم نیوی شي ورسره دا چې دا په اختر د دویمې نه شروع کول غواړي لازم که نه وروسته لیټ کولی هم شي نو جواب د دې مسلې هغه دا دی غوره طریقه دا ده غوره او چې کله هم زه په خبرو کې دا ویم چې غوره طریقه دا ده نو بیا به دغه بله طریقه هم جایز وي چې کله غوره وویلی شي نو د دې په مقابل کې بله طریقه به څه هغه به جایز وي خو دا به ترې غوره غوره طریقه دا ده چې د شوال د میاشتې د شپږ روجې دا د دویم اختر نه سړی شروع کړي د دویمې ورځې نه او یا د اختر نه بعد شروع کړي اختر دویم هم په دې وي ځکه چې په اوله ورځ روجه نیوه دا حرام دي دې باره کې ښه صحیح حدیث کې راغلي ښه واضحه چې په دې ورځ روجه نیوه هغه حرام دي ځکه چې اختر دی د خوشحالۍ ورځ ده او بله دا ده چې د دې بوزي او د روجې په منځ کې فرق راشي نو که چېرته متصل موږ د اختر په ورځ هم روجې نیسو نو بیا هغه فرق هغه یو کتونکي ته نه واضحه کېږي نو غوره خو دا ده چې یا د اختر د دویمې نه شروع که یا یې اختر پسې شروع که ډېرو علماو دې ته غوره ویلي دي وجه دا ده ځکه چې حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د رمضان د میاشتې روجې ونیوي ثم اتبعه او بیا ورپسې دا ورپسې باندې غوره عمل هله کېږي چې تی پسې نږدې ونیسي بله خبره دا ده چې قرآن کې الله ځای په ځای دا خبره کړې ده چې تادي وکوي د نیکیانو طرف ته الله وایي سورة آل عمران کې وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنه تادي وکوي د خپل رب د بخانې طرف ته او د جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی هغه د ځمکې او د اسمانونو په اندازه دی سورة المائده کې الله وایي فاستبقوا الخیرات نیکیانو کې د یو بل نه مخکې شئ سورة طه کې راځي کله چې موسی علیه السلام لاړ د الله سره ملاقات ته کوی تور طرف ته نو د خپل وخت نه مخکې لاړ الله دې تپوس وکړو نو هغه وایي وعجلت الیک ربي لترضا یا الله تادي مې وکړه په راتلو کې چې ته رانه راضي شي نو په نیکیانو کې خلک تادي کوي په نیکیانو کې خلک سبا بل سبا نه کوي بله خبره دا ده چې د حالاتو هم پته نه لګي او د ټول نه غټه خبره چې د هغې پته نه لګي هغه مرګ دی نو کیدای شي مرګ راشي کیدای شي بیمار شي کیدای شي مصروفه شي کیدای شي په سفر لاړ شي نو ډېرې خبرې راتلی شي نو ځکه غوره دا ده چې ته یې نږدې وخت کې ونیسي بله خبره دا ده چې د رمضان په دې میاشت پسې دا شپږ روجې دي سیدي لکه ته چې فرض مانځه پسې سنت کې نو ته چې څنګه فرض منځو کې بیا پسې سنت کې وخت پکې نه اړی ډېر نو دغه شان په دې کې وخت اړول هغه نه دي پکار دا غوره طریقه ده نور دا جایز دي چې یو سړی دا روجې لیټ کې وروسته ونیسي د میاشت په منځ کې یا په آخره کې بله دا یاده کوي دا هم جایز دي چې دا روجې ته په جدا جدا ورځو کې ونیسي لازم نه چې دا پرله پسې نیسي اگر که پرله پسې نیوسه دي غوره دي د دغه یو څو خبرو د لاسه نور که یو سړی داسې وکړي چې یو دوه روجې په اوله کې ونیسي یو دوه په منځ کې ونیسي یو دوه په آخره کې ونیسي نو هم دا جایز دی او بالکل روا دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شرط په حدیث کې نه دی بیان کړی چې دا روجې به پرله پسې خو پرله پسې نیوه په روجې پسې نږدې نیوه رمضان پسې دا غوره طریقه ده ځکه چې دغه وخت کې سړی د روجو سره عادت ومي نو چې روجو سره عادت نو د روجې په اسانه بیا نیوی شي چې څومره پکې وخت اوړي نو هغه عادت ستا کمزوری کېږي نو بیا به درته روجې نیوه هغه ګرانې شي والله اعلم یو نقصان پکې موږ دا هم لیدلی دی په دې لیټ کولو کې چې د سبا بل سبا کې سړی پاتې شي داسې هم کېږي سبا بل او بل او د بل هفته کې او بس د میاشت په اخره کې ورځې خو لا شتي میاشت ختمه شوې خو نه ده په دې قصو کې د دن هغه میاشت هغه ختمه شي
او دا لوی فضیلت هغه د ده نه پاتې شي. او اوس هم موږ سره الحمدلله موقع شتي، نن نهم شوال عفوا اتم شوال اتمه ورځ ده، یعنی موږ سره 22 یا 21 ورځې اوس هم شتي الله په توفیق سره الحمدلله. نو خبره څه ختمه شوې نه ده، ښه ډېرې ورځې پاتې دي. نو که چا نیولي هنیئا له هغه له مبارکي ورکوو، او که څوک لګیا الله دې ورله طاقت ورکړي، او که چا نه یې نیولي نو هغه ته وایو چې موقع سره شتي، موقع شتي، میاشت لا ختمه نه ده. او دا معمولي عبادت مه ګڼئ، لکه دغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، چا چې د رمضان د میاشتې روجې ونیوي بیا یې ورپسې دا 6 روجې ونیوي د شوال، فکأنما صام الدهر، لکه دی چې ټول کال روجې ونیوي. دا معمولي فضیلت خو نه دی، ټول کال داسې چې یوه نیکي په 10 باندې ده. نو یوه میاشت روجې دا څو شوې؟ 10 میاشتې شوې، بیا 6 روجې د 10 ورځې شوې، نو 6 ورځې 2 میاشتې شوې، ټول 12 میاشتې شوې، ته 12 میاشتې روجې ونیوي. نو په دې کې غفلت نه دی پکار. او دا راته هم ووایم چې دا روجه ګورې صرف د ابۍ او د ترور دپاره نه ده، ګورې زموږ د پښتنو دا ښځې وقف کړي دي روجو ته، نفلي روجو ته. زما د ابۍ روجه ده، او زما د مور روجه ده، زما د ښځې روجه ده، روجې بورې دوی نیسي یوازې، ته به څه کړي؟ نه دا فضیلت صرف د زنانو دپاره نه دی راغلی، او بلکې دا زموږ دپاره د سوچ خبره ده چې یو کمزوری مخلوق رالګي روجې نیسي زنانه، او ته پرې دومره غټه تنه او دومره غټ زور سره ته 6 روجې نشي نیوی. نو چې چا نه دي نیولي او اراده یې ده، نو ورته وایي چې ګوره هېڅ پته نه لګي در روان وخت زر زر یې ونیسه. او که د چا اراده هم نه ده، نو هغه ته وایي د الله نه ویرېږه، دومره لوی فضیلت ته ضایع کوې، په څه کې یې ضایع کوې؟ او د سهار نه د ماسپښین او د ماښام پورې به ته څو ټیمه روټۍ وخورې او څومره اوبه بس کړي. دا د الله دپاره سړی نه شي بندولی، څو ورځې بندولی شي، خو چې کله یو سړی کوشش وکړي. او ګوره څوک چې هم کوشش کوي الله یې ورته اسانوي، الله یې ورته اسانوي. دا چې څوک یې نه نیسي که نه، ده ته الله ګراني کړي دي، دله توفیق ده ته نه میلاوي، ده ته یو لوی غر ښکاري. حالانکه روژه نیوی څوم نه ښه اسان کار دی، خو د الله په توفیق سره چې څوک یې نیسي الله یې ورته اسانه کړي.